أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. اے محمد صلی الله علیه وسلم د هغه وحی پیروي کوونکی اوسه چې پر تا باندې ستاسو رب لوري نازله شوې ده، ځکه چې له هغه یو رب نه پرته بل کوم خدای نشته او په دې مشرکانو پسې پل مه وهه. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. د الله خوښوي نو هغه په خپل داسې لار چاره برابر ولای شو چې دا خلک مشرکان شوي نه وای. ته مونږ پر هغه باندې پیرادار نه ټاکلای او نه ته پر هغه باندې مسلط ساتونکې. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. اے مؤمنان، دا خلک چې الله نه پرته څوک بلی هغوی ته کنځلې مکوي. چیرته داسې ونشي چې دوی له شرک نه په نور لا وړاندې تک سره د ناپوهۍ له امله الله ته کنځلې وکړي. مونږ خو په همدې ډول د هرې ډلې لپاره د هغې کړه وړه ښایسته کړي دي، بیا د هغوی د همغه خپل رب په لوري ورګرځېدل دي. په هغه وخت کې به هغه ورته څرګنده کړي چې هغوی څه کړي دي. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. دوی له سختو قسمونو خوړلو سره وایي چې کوم ته کومه نښانه راشي نو موږ پر ایمان راوړو. اے محمد صلی الله علیه وسلم، دوی ته وایي چې نښانې خو له الله سره دي او تاسو څنګه وپوهول شئ چې نښانې را هم شي نو دوی ایمان راوړونکي نه دي. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. مونږ په هغه شان د دوی زړونه او نظر اړو لکه څنګه چې دوی لومړی ځل پر ایمان نو راوړی. مونږ د دوی په همدې سرکشي کې لالاهند پرېږدو. د الانعام سوره چې د قران عظیم شان شپږمه مبارکه سوره ده، په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 115 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 111 آیت څخه اوري. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. کوم پر دوی باندې پرخته هم نازل کړي وای او مړو له دوی سره خبرې کړي وای او د ټول نړۍ شیان مو د دوی تر نظر لاندې راغون کړي وای، بیا هم دوی ایمان راوړونکي نو، مګر دا چې د خدای هم دا غوښتنه وی چې هغوی د ایمان راوړي او زیاتره خلک د ناپوهۍ خبرې کوي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. او مونږ ته هم داسې شیطان انسانان او شیطان پیریان د هر پیغمبر دښمنان ګرځولي دي چې یو بل ته خوږی خبرې د غولونې او فریب لپاره رسوي. که ستاسو رب اراده دا وایي چې هغوی د داسې و نه کړي نو هغوی به هیڅکله داسې نه کول.
نو ته هغوی په خپل حال پرېږده چې په دروغو تړلو کې اخته وي. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. موږ هغوی ته د دې هر څه کولو وخت زکه ورکوو چې کوم خلک چې په آخرت باندې ایمان نه لري د هغوی زړونه د دې غولونکي ښکلا په لوري مایل وي او هغوی پرې خوښ شي او د هغو ناوړو چارو په کړو لاس پوري کړي چې هغوی کول غواړي. فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. آیا زل الله نه پرته کوم بل فیصله کوونکی ولټوم په داسې حال کې چې هغه تاسو ته پوره مفصل کتاب لیږلی دی او کوم خلکو ته چې مونږ له تا نه مخکې کتاب ورکړی وو هغوی پوهیږي چې دا کتاب ستا د همغه رب له لوري په حق نازل شوی دی نو له دې کبله ته له شک کوونکو څخه مه کېږه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ستا د رب وینا د رښتینولۍ او عدالت په اعتبار بشپړه ده. هیڅوک د هغه د فرمانونو بدلونکی نه دی او هغه د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. او اے محمد صلی الله علیه وسلم کته د هغو خلکو د اکثریت په خلو کار وکړي چې په ځمکه کې میشته دي نو هغوی به تا د الله له لارې نه واړوي. هغوی خو صرف په ګمان روان او د انګیرنو برابرونکي. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. په حقیقت کې ستا رب ډېر ښه پوهېږي چې څوک د هغه له لارې اوښتي دي او څوک په سمه لاره برابر دي. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. نو که تاسو د الله په آیاتونو ایمان لرئ نو په کوم څاروي باندې چې د حلالولو په وخت کې د الله نوم اخیستل شوی وي د هغه غوښه وخورئ. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. خنو څه دلیل دی چې تاسو هغه څه نه خورئ چې پر هغه باندې د الله نوم اخیستل شوی وي په داسې حال کې چې د کوم شیانو استعمال چې الله له اضطراري حالاتو نه پرته په نورو ټولو حالاتو کې حرام کړی دي د هغو تفصیل تاسو ته درښودلی دی. زیاتره خلک داسې دي چې له علم نه پرته صرف د خپلو خواهشاتو په اساس ګمراه کوونکې خبرې کوي. ستا رب دا له حده تېرېدونکي ډېر ښه پېژني. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. تاسو هم له ښکارا ګناهونو څخه ځان وژغورئ او هم له پټو څخه. څوک چې د ګناه کسب کوي هغوی به د خپلې دغې ګټې مجازات ومومي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.